السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د بیټري د چارج کولو د صحیح طریقې په رابطه باندې ده چې تاسو څنګه کولی شئ د انورټر په واسطه باندې بیټرۍ په صحیح طریقې سره چارج کړئ. اکثره ورونه دا پوښتنه کوي چې مونږه انورټرو ته 2500-300 امپیره بیټرۍ لګولي خو بیا هم د زیاتو ساعتونو لپاره کار او فعالیت نه اجرا کوي. د دې مهمې غلطۍ او لاملونه څه دي؟ نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو که تاسې په خپلو کورونو کې هایبریډ انورټر نصب کړی وي او دې ته تاسې 2500 یا 300 ایچ امپیره بیټري نصب او کنیکشن کړي وي او بیا هم تاسې د شپې پر مهال باندې د دې څخه د لاین ټایم لپاره استفاده نشئ کولی، نو د دې مهمه غلطي او لامل دوستانو د انورټر د بیټري چارج کولو د سیټینګ غلط سیټینګ دی چې په دغه انورټر کې د بیټرۍ د چارج کولو لپاره چې کوم سیټینګ دی دا په صحیح توګه نه دی شوی. نو دوستانو کله چې تاسې هایبریډ انورټر نصب کوئ او دې ته په خپلو کورونو کې بیټرۍ نصب کوئ او غواړئ د دې څخه د لاین ټایم لپاره استفاده وکړئ، نو دا درې سیټینګونه دوستانو زه تاسو ته درښیم دا ضرور په خپلو هایبریډ انورټرو کې دا سیټینګ فعال کړئ او د دې نه وروسته دوستانو بیا تاسې د خپلو بیټریو څخه د لاین ټایم لپاره استفاده وکړئ. نو دوستانو راځو د انورټر د بیټري د چارج کولو مهم سیټینګونو ته چې عبارت دي: اول بالک چارجینګ سټیج، دوهم ابزر چارجینګ سټیج، دریم فلوټ چارجینګ سټیج. اول راځو بالک چارجینګ سټیج ته. دا هغه چارجینګ دی د بیټرۍ چې بیټرۍ د 1 نه تر 80% پورې فول ډسچارج شوي وي. نو کله چې دوستانو منګه بیټرۍ چارجوو دا په های ولټیج او های امپیر ته ضرورت لري، نو بیټرۍ په های امپیر او های ولټیج باندې دوباره فول چارجیږي، نو دې ته بالک چارجینګ وایي. دوهم راځو د بیټرۍ ابزر چارجینګ سټیج ته. دا هغه چارجینګ دی چې بیټرۍ 80 نه تر 95% پورې چارج شوي وي، نو په دې صورت کې ولټیج ثابت وي او امپیر ورسره کمیږي، نو دې سیټینګ ته ابزر چارجینګ سټیج ویل کیږي. دریم راځو فلوټ چارجینګ سټیج ته. دا دوستانو هغه چارجینګ دی چې په دې صورت کې بیټري چې دا د 100 نه 90% پورې دا فول چارج شوي وي، نو په دې صورت کې ولټ چې دی دوستانو دا کمیږي او ورسره امپیر هم کمیږي، نو دې ډول چارجینګ د بیټرۍ ته فلوټ چارجینګ سټیج ویل کیږي. نو دوستانو کله چې مونږ 1 کیلو واټ 2 کیلو واټ 3 کیلو واټ 4 یا 5 کیلو واټ انورټ نصب کړی وي او دا انورټ دوستانو د یوې بیټرۍ څخه کار او فعالیت اجرا کوي، یعنی د یوې بیټرۍ سیستم وي، نو دې ته دوستانو باید مونږه د ولټ اندازه د 14 نه تر 14 پورې ورته دا انتخاب کو، که دا لیډ ایسیډ بیټرۍ وي او یا دوستانو دا ډرای بیټرۍ وي. او کله چې مونږه 40 ولټه سیستم لپاره چې دې ته انورټر لګولی وي او د 2 بیټرو څخه استفاده کوو، نو دې ته باید دوستانو مونږه د 6 ولټه نه تر 28 ولټه پورې انتخاب کو. نو دوستانو دا وا زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.